د غره په لوړو کې درې ملګرې وزې اوسېدې، یوه کشرۍ شیطانه، بله منځوۍ شیطانه او دریمه هم کشرۍ شیطانه. ټول ژمی یخ باد ورځېده او دې ملګرو وزو وچ څڅ او کلکې څرۍ خوړې. کله چې واوره ویلې شوه نو لاندې درې ته وخوځېدې. غره کې په زوړ په ترپکو تر ډبرین پله ورسېدې. د سیند بلې غاړې ته داسې تنکي او تک شنه واښه وو چې دوی په ژوند لیدلي نه وو. مشرۍ وویل خوندورو وښو ته ګورئ. منځوۍ وویل زه ډېره وږې یم، ټول پټی خوړلی شم. کشرۍ وویل زه اول لاړه شم، زه لاړه شم. درې ملګرې وزې لیکه شوې، اول کشرۍ شیطانه، بیا منځوۍ شیطانه او ورپسې مشرۍ شیطانه. خو پله کې لوی بدشکله برماڼه وو، خطرناک غټ او ویرونکي تیره غوږونه یې درلودل. بدبویه خوله یې وه او غوښتل یې پر پل یو نه یو تېرېدونکی وخوري. چې کشرۍ د پله منځ ته ورسېده او ټک ټوک یې برماڼه واورېده نو له سوري راووت. ځګونه یې له خولې روان وو. غور او پش سره یې وویل د پله پر سر څوک ټک ټوک کوي؟ کشرۍ شیطانې وزې په خوشحالۍ وویل زه یم تر ټولو کشرۍ ملګرې وزه، ورشو ته ځم چې ټول ګلان له ستوني تېر کړم. برماڼو په خندا وویل ها ها، نه نه، داسې نشي کېدلی، دا زما پل دی، د تازه کوچو پراټې سره درنه ناشته جوړوم. کشرۍ په لړزا شوه، زاره یې پیل کړې خیر ما مه خوره، زه ډېره وړه یم، څکه به دې هم راباندې جوړه نه شي. منځوۍ خور ته مې منتظر شه، هغه ډېره لویه او زیاته خوندوره ده. برماڼو پر شونډو ژبه تېره کړه، په زوره یې وویل ډېره لویه او مزهداره، بس ستا په ځای به هغه وخورم، ته اوس تلی شې. کشرۍ په ترپکو له پله واوښته او په خندا یې وویل ساده بوډا برماڼو. لږ وروسته منځوۍ زاړه ډبرین پله ته ورسېده. ترپ ترپ اواز یې و. برماڼو بیا وخوځېده او غورا یې پیل کړه. دا چا زما پر پله ترپ ترپ جوړ کړی؟ منځوۍ بغېدا سره وویل زه یم منځوۍ ملګرې وزه، څړځي ته ځم او ټول واښه ژویم. برماڼو په خندا شو، داسې نشي کېدلی، له یو ګیلاس مزهدارو شیدو سره درنه ناشته جوړوم. منځوۍ چغه کړه مه ساده کېږه، زه ټوله هډوکی هډوکی یم، زما خوراک سره به دې ټول غاښونه ووځي. زما مشرۍ خور ته په تمه شه، لویه وزه، ډېره غټه او ډېره خوندوره ده. برماڼو په خندا شو، ډېره غټه او ډېره خوندوره، ځه اوس ته خلاصه یې. منځوۍ هم په ترپکو پر پله واوښته او له ځان سره یې ویل ساده بوډا برماڼو. بالاخره مشرۍ شیطانه وزه هم پله ته ورسېده. برماڼو اوس ډېر وږی شوی و، په زوره یې وویل دا څوک زما پر پله ترپکې وهي؟ تر ټولو لویې وزې پښې ته ټک ورکړ او په زوره یې وویل تر ټولو لویه وزه. د برماڼو په نس کې سپي غپېدل، پورته یې راټوپ کړ. اوس به دې له ستوني تېره کړم. مشرۍ خپلو مضبوطو ښکرو ته په اشاره وویل دا د زه هم درغلم. همدې سره یې برماڼو په ښکرو کې پورته او سیند کې وغورځاوه. برماڼو سیند کې لاهو و، ورو ورو لرې کېده، چغې یې وهلې. مشرۍ پر پله واوښته، له خپلو خویندو سره یو ځای کېدله او له ځان سره یې په خندا ویل ساده بوډا برماڼو. ټول دوبی درې شیطانو ملګرو وزو خوندور شنه واښه په مړه ګېډه خوړل او بیا یې هېڅکله هم ساده بوډا برماڼو ونه لیده.